که غواړئ چې ښایسته او د خوشحالۍ ژوند ولرئ نو د دې دریو شیانو فکر پرېږدئ. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره د درې هغه شیانو په اړه معلومات شریکوم که چیرته تاسو پرېږدئ نو ستاسو ژوند به له خوشحالو ډک شي. اول، ستا تیر وخت. تیر شوی وخت ته دا اجازه مه ورکوئ چې ستا حاضر او راتلونکی کنټرول کړي. که پخوا درته هر څه پېښ شوي وي نو اوس یې له یاده وباسه او په اړه یې فکر او تشویش مه کوه. پخواني دردونه دې شاته وغورځوه ځکه چې ستا راتلونکي ته کوم زیان نشي رسولی. هغه تیارې هېرې کړه ځکه چې ستا د روښانه راتلونکي روښانتیا نشي تیاره کولی. تیر وخت تیر شوی دی. که غواړې چې خپلو هیلو ته ورسیږي نو همدا اوس شروع کړه او فکر دې د نن او سبا په اړه وکړه. تیر بد خاطرات د دې ته مه پرېږده چې ستا او ستا راتلونکی خراب کړي او همدا نن ستا د خوشحالیو وخت دی. هغه وخت دی چې ته کولی شي ځان بریالی او کامیاب انسان کړي. دویم، د نورو خلکو قضاوت. دوستانو، د نورو خلکو د قضاوتونو په هکله چې ستاسو په اړه یې کوي فکر مه کوه. کله چې یو کار کوي نو له مخکې فکر وکړه چې آیا زه دا کار شروع کوم نو باید سر ته یې ورسوم. او د نورو د قضاوتونو څخه مه ویرېږه. په ځان باور ولره او ویره دې ووژنه. پیسې. دوستانو، د پیسو په اړه تاسو ته وایم چې مطلب مې دا نه دی چې پیسې ښې نه دي، ځکه د پیسو په واسطه ته ډېر څه کولی شي او زیاتو خلکو سره د پیسو په واسطه مرسته کولی شي. خو دلته مطلب دا دی چې خپل تصمیم هدف خامخا د پیسو پورې مه تړه. که چیرې ته خپل هدف ته ورسیږي نو پیسې به هم لاسته راوړي. دلته مطلب دا دی چې خپل اهداف هیڅکله هم د یو څه پورې مه تړه بلکې هڅه وکړه او څه چې د په توان کې وي ګټه ترې واخله. دوستانو، مننه کوم چې ویډیو مو تر اخره وکتله. که خوښه شوې مې وي مهرباني وکړئ خامخا در سره لایک کړئ او که غواړئ تاسو ته همدغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ چینل پښتو پوسټ در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. ډیره مننه.